السلام علیکم ورحمت الله. دوستان، یو شپه راتلونکې ده. پوهېږئ دغه شپې اجر او ثواب د الله تعالی په قرآن کې څومره بیان کړی دی. الله تعالی په قرآن کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من کل امر. دا مې د قدر شپه درته یادوله. لیلة القدر یا د قدر شپه داسې یوه شپه ده چې نورو امتونو ته الله تعالی هیڅ نه ده ورکړې. یوازینی امت چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دی چې موږ او تاسو الحمدلله په دې امت کې یو. دا داسې یوه شپه ده چې تقریبا د زرو میاشتو قبول شوي عبادت اجر او ثواب په دغه شپه کې چې چاته الله په نصیب کې ورته میلاویږي. پوهېږې د 4 کالو یا 15 کالو قبول شوی عبادت ثواب الله درکړي درته. اوس خبره دا ده چې دغه شپه به موږ او تاسو څنګه